السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نن ویډیو کې به مونږ وایو څرنګه مونږ شاپینګ وخت کې یا سودا کولو وخت کې انګلیسي باندې پوښتنې کولی شو. نو دلته څومره پوښتنې دي یا د هغې سره تړلي جملې دي د انګلیش چې هغه مونږ کولی شو د شاپینګ یا د سودا دوران کې مونږ وکړو یا ووایو. ټول وړاندې به دا ووایو چې څنګه ویلی شي یو څیز ډېر قیمته دی. چې یو څیز په نظر درته راشي او هغه ډېر ګران وي، قیمته وي، نو په څو طریقو یې ویلی شو. It's expensive. It's expensive. دا قیمته دی. دا یې سمپل ده. چې یو څیز قیمته یې ته ویلی شي it's expensive. دا قیمته دی، ګران دی. It's very expensive. It's very expensive. دا ډېر قیمته دی. چې ډېر قیمته یې. It's a high price. It's a high price. دا یو لوړ قیمت دی. It's a high price. دا یو لوړ قیمت دی، یعنی ډېر زیاتې پیسې دي. I can't afford it. I can't یا I cannot afford it. زه د دې توان نه لرم. afford توان یا وس لرلو ته ویل کېږي afford کول. I cannot afford it. زه د دې توان نه لرم، زه د دې وس نه لرم. It's a costly amount. It's a costly amount. یو قیمته نرخ دی. amount نرخ، مقدار، او costly قیمته، جګ. costly expensive دې ته هم ویل کېږي. It's a costly amount. یو قیمته نرخ دی یا مقدار دی. That's a bit pricey. That's a bit pricey. دا یو څه ګران دی. That's a bit pricey. دا یو څه ګران دی، یعنی دا هم د ویل کېږي چې دا څیز قیمت دی، دا زما د وس نه دی. It's quite expensive. It's quite expensive. دا کافي ګران دی. It's quite expensive. دا کافي ګران دی. دا یو څه اندازه ګران دی. It is pricey for me. It is pricey for me. دا زما لپاره قیمته دی. It's pricey for me. دا زما لپاره قیمته دی. داسې هم ویلی شو it's expensive for me. دا زما لپاره ګران دی، قیمته دی. It's out of my budget. It's out of my budget. دا زما د وس څخه بهر دی. It's out of my budget. دا زما د وس څخه بهر دی، یعنی زما وس دومره نشته چې زه دا قیمته یا ګران څیز واخلم. دا ټوله گفتگو زمونږ دکاندار سره یا ملګری چې را سره تللی سودا کوي، نو هغې سره مونږ دا خبرې کوو چې دا ډېر قیمته دی، دا ارزانه دی. It's too costly for me. It's too costly for me. دا زما لپاره ډېر لوړ قیمت دی. It's too costly for me. دا زما لپاره ډېر لوړ قیمت دی، چې پوه شي چې زما د بجټ نه بیخي بهر دی، نشم اخیستلی، نو ته ویلی شي it's too costly for me، یعنی ډېر زیات ګران دی. دا زما لپاره ډېر لوړ قیمت دی، یعنی ګران دی. It's not affordable for me. It's not affordable for me. دا زما لپاره ارزانه نه دی. affordable معنا چې افورډ کولی شي، یعنی وس دې پې رسیږي. It's not affordable for me. دا زما لپاره ارزانه نه دی. دا زما د وس لپاره، د وس رسیدل لپاره نه دی. I don't have enough money. که دا ټول جملو باندې هم کار نه کېږي، نو ته ورته ویلی شي ما سره دومره پیسې نشته. I don't have enough money. زه کافي پیسې نه لرم. یعنی مقصد دا دی چې دا مخامخ څیز چې کوم دی ډېر ګران دی. I don't have enough money. زه کافي پیسې نه لرم، ما سره دومره پیسې نشته. دا یو څیز ګران بیه ویل، د هغې په څو طریقو سره ویل چې دا ګران دی، قیمته دی. اوس به وایو چې ښه دی، نرخ یې ګزاره کوي یا ارزانه دی. هغه به موږ څنګه وایو؟ It's a good price. It's a good price. دا یو ښه قیمت دی. ښه دی، مناسب دی، یعنی it's a good price. دا یو ښه قیمت دی، ښه نرخ دی. That's so cheap. یو څیز ډېر ارزانه
ته ویلی شي that's so cheap دا ډیر ارزانه دی that is so cheap یا that's so cheap دا ډیر ارزانه دی it's quite cheap it's quite cheap دا کافی ارزانه دی it's quite cheap cheap ویل کېږي ارزانه ته او cheap چې دی بعضې وخت کې څوک سپک خویونه کوي نو هغې ته هم cheap ویل کېږي it's not very expensive it's not very expensive دا ډېر ګران نه دی یعنې ښه دی it's not very expensive قیمت نه دی که ملګري ته it's expensive ته ورته no it's not very expensive دا ډېر ګران نه دی I'm happy with the price I'm happy with the price زه د قیمت څخه خوښ یم یعنی دا قیمت زما دپاره مناسب دی زه د قیمت نه خوشحاله یم مطلب یې دا دی یعنی خوشحاله یم چې دا قیمت په دې لګېدلی زما دپاره مناسب دی I'm happy with the price څوک دوی ګران دی ته ورته I'm happy with the price زه د قیمت څخه خوښ یم یعنی زه خوشحاله یم دې قیمت سره That's a good deal That's a good deal داسې هم ویلی شو چې دا ښه معامله ده ډیل ویل کېږي معاملات کول معامله کول زه ته مازې فلانکي بزنسمین د بل سره ډیل وکړو داسې یې وکړو معامله یې ورسره وکړ چې په دومره پیسو به تا ته مال در کوم ته ما دومره مال راکې صحیح شو ډیل اصل کې معاملې ته ویل کېږي I can afford it I can afford it زه یې توان لرم یعنی زه یې وس لرم دومره پیسې را سره شته چې زه یې افورډ کړم I can afford it زه یې توان لرم یا وس یې لرم That's good value That's good value دا ښه قیمت دی او اصل معنی د دې جملې دا ده یعنی that's good value value ویل کېږي حیثیت ته خو دلته د معنا دا ده چې یعنی دا ښه قیمت دی that's good value یو ښه قیمت دی یعنی ښه حیثیت مطابق قیمت دی دا څرنګه ویلی شو چې ارزانه دی اوس نور عموما ساده جملو ته راځو How much does it cost How much does it cost دا په څومره قیمت تمامیږي یعنی دا په څو قیمت کېږي په څومره روپیو کېږي دا پوښتنه ده د پرایز د قیمت معلومولو لپاره How much does it cost دا په څومره قیمت تمامیږي What's the price ساده پوښتنه کې What's the price څومره قیمت یې دی What's the price څومره قیمت یې دی یعنی څومره نرخ یې دی What time do you close What time do you close تاسې څه وخت بندېږئ دکاندار منیجر یا شاپ کیپر نه تاسو پوښتنه وکړئ څو بجې بندېږي نو سمپلی ویلی شو What time do you close تاسې څه وخت بندېږئ یعنی څه وخت کلوز کوئ تاسې څه وخت بندېږئ How much is this How much is this دا په څومره دی دا په څو دی دا په څومره دی نرخ How much is this یعنی دا هم د نرخ معلومولو لپاره دا ستاسو خپله خوښه تاسو هر یو کوېسچن هر یو دغه استعمالوئ خو ټولې درستې دي خو په مختلفو طریقو سره How much are these How much are these چې یو څخه دوه درې شی نه تا راغستي او نیولي دي ته ورته وایي How much are these دا په څومره دي یا دا په څو دي یا د دې نرخ څومره دی صحیح شو How much are these نو بیا ورته these استعمالیږي How much are these یعنی دا شیونه په څو دي Do you sell t-shirt Do you sell t-shirt آیا تاسو t-shirt خرڅوئ Do you sell t-shirt په دې تاسو چې څه شی ضرورت وي څه شی چې په کار ته ورته ویلی شي Do you sell shampoo Do you sell brush چې هر شی یو سرور ته ننوځي او ستا ضرورت یې هغې څیز ته ورته ویلی شي Do you sell مطلب یې دا دا څیز تاسو سره اویلیبل دی او که نه ده شته او که نه Do you sell t-shirt آیا تاسو t-shirt خرڅوئ I'm looking for the shampoo I'm looking for the shampoo زه د شامپو په لټه کې یم یعنی زه شامپو لټوم اکثره سټور ته ننوځي ته ګرځېږي تا نه پوښتنه وکړي شاپ کې What are you looking for څه شي پسې ګرځېږي مقصد یې دا دی څه شی دی په کار دی ته ورته ویلی شي I am looking for the shampoo یعنی هر شی چې ستاسو په کار وي ته ورته ویلی شي I am looking for the فلانکې
Where can I find the toothpaste? Where can I find the toothpaste? زه د غاښونو کریم چیرته پیدا کولی شم؟ هماغه خبر سټور ته ننوتې ګرځېږي ته نه پیدا کېږي یو څیز او د هغې ځای شاپ کیپر درته راشي ته دوی څه شي پسې ګرځېږي ته ورته وایې where can I find the toothpaste. دا هم یو طریقه د پوښتنه کول چې دا څیز به زه کوم ځای کې پیدا کړم. زیاتره ډېر ځای نه نو سړی ګرځېږي سټورونو کې مالز کې معلومات یې نه کېږي چې کوم شی په کوم ځای کې پروت دی نو تاسو ورته ویلی شئ where can I find the toothpaste. ستاسو چې کوم څیز پکار وي ته ورته ویلی شئ. It's not what I'm looking for. It's not what I'm looking for. دا هغه نه دی چې زه یې په لټه کې یم. مقصد یعنی یو څیز ورته ویل چې دا دې څیز پسې ګرځېږم تا ته یې راواخیستو نو ته ورته دا هغه نه دی چې کوم پسې زه ګرځېږم دی چې کوم یو لټوم هغه دا څیز نه دی چې هغه ستا د خوښې نه وي. It's not what I'm looking for. دا هغه نه دی چې زه یې په لټه کې یم یعنی دا هغه څیز نه دی چې ورپسې ګرځېږم. Do you have this item in stock? Do you have this item in stock? آیا دا توکې په ذخیره کې لرئ؟ یو څیز دې راوړئ ځان سره یا یو ورته نوم واخلي. Do you have this item in stock? یعنی دا ذخیره سټاک ویل کېږي چې کوم مال راواخلي او سټور کې کېږي سټاک هغې ته ویل کېږي. نو که چېرته په سټور کې څیز پیدا نشته ورته Do you have this item in stock? سټاک کې در سره شته یعنی پسمانده مال چې کوم ځای کې پروت وي هغې ځای کې در سره دا څیز شته او که نه اکثره ختم شوي نو ته ورته ویلی شي Do you have this item in stock? یعنی باقي د سر نور شته که نه نوی مال به راوړئ. Is the price negotiable? Is the price negotiable? آیا قیمت د کمیدو وړ دی؟ Is the price negotiable? آیا قیمت د کمیدو وړ دی؟ negotiable ویل کېږي چې کوم قیمت کې کوم پرایس کې تاسو خبرې اترې وکړئ یعنې ورته په دومره راکړه هغه وایي نه په دومره کېږي دې ته وایي negotiable. صحیح شو دا پرایز نیګوشیبل دی او دا فکس پرایز دی. فکس او نیګوشیبل کې چیړ کېږي او فکس چې کومي هغه کې چیړ نه کېږي هغه تیار لیکل شوی پې چې دا فکس پرایز دی او نیګوشیبل دی یعنی دې کې چیړ کېږي خبرې اترې پکې کېږي پرایز کمیږي قیمت یې کمیږي. دا هم سیملر دی همداسې دی. Can you lower the price? Can you lower the price? آیا تاسې قیمت کمولی شئ؟ یو څیز خوښ شو ته ورته ویلی شي Can you lower the price? دې څیز کې ته ګزاره کې قیمت کمې او که نه. Is this the final price? Is this the final price? آیا دا آخري قیمت دی چې نور آخري قیمت درته ووي یا نور نه کمي ته ورته وایي Is this the final price? آیا دا آخري قیمت دی؟ فاینل یعنی وروستی اخرنی last price چې ورته ویل کېږي. Is this the last price یا is this the final price? What's the price range? What's the price range? د دې قیمت څو دی؟ دا هم د پرایز د قیمت پوښتنه کول ده. پرایز رینج ویل کېږي حتی هم ویل کېږي خو موستلی دې دپاره استعمالیږي چې د یو څیز قیمت معلوم کړي چې څومره جګوالی دی څومره یې ټیټوالی دی. How much is it on sale for? How much is it on sale for? دا په څومره قیمت پلورل کېږي. سیل بعضې سیل دی چې هغې باندې ډسکاونټ ولګېږي سیل آفر او how much is it on sale for دلته معنا یعنی دا څومره قیمت باندې دی. سیل یعنی د خرڅولو د پلورلو قیمت یې څه دی دا په څو باندې به کېږي په څو باندې خرڅېږي. Is there a special offer? Is there a special offer? Special offer ویل کېږي خاص وړاندیز خاص پیشکش. مقصد دا دی چې آیا کوم خاص وړاندیز شته. Is there a special offer? آیا کوم خاص وړاندیز شته. مقصد دا دی چې یو څیز اخلي اکثره ډسکاونټ سپیشل آفر لګېدلی خاص پیشکش خاص وړاندیز لګېدلی. هغې مطلب دا دی چې یو څیز اخلي هغې سره بل فری ورکوي. صحیح ده یا یو وړوکی ګفټ ورسره فری ورکوي. دې ته ویل کېږي سپیشل آفر چې یا خو پرایز ډېر کم کړی یا ورسره ایکسټرا بل څیز ورکوي. دې ته ویل کېږي سپیشل آفر. Can you give me a discount? Can you give me a discount? آیا ما ته تخفیف راکولی شئ؟ Can you give me a discount? discount ویل کېږي تخفیف ګزاره کول ډسکاونټ کول. Can you give me a discount? آیا ما ته تخفیف راکولی شئ ما ته ګزاره یعنې کولی شئ. Could I have a receipt? Could I have a receipt? کولی شم یو رسید واخلم
شاپینګ وکړي نو رسید ترې نه را اخلي. بل چا دپاره سودا کې could I have a receipt. I would like to return this. یو څیز تبدیلی. I would like to return this. زه غواړم دا بیرته ورکړم. return ویل کېږي بیرته ورکول. I would like to return this. زه غواړم دا بیرته ورکړم یا بیرته یې واخلئ. مطلب دا دی. I would like to change this. زه غواړم دا بدل کړم. I would like to change this. زه غواړم دا بدل کړم. سایز کې فرقي یا کلر د خوښ نه نو ته ورته ویلی شي I would like to change this. زه غواړم زه بدل کړم تبدیل کړم. Could I have a refund? Could I have a refund? ایا زه بیرته پیسې اخیستلی شم؟ Could I have a refund? ایا زه بیرته پیسې اخیستلی شم؟ ریفنډ ویل کېږي چې یو څیز واخلي او بیرته ته ورپسې وشي ماته ریفنډ راکړه یعنې دا څیز واخلو پیسې بیرته راکړه. Could I speak to the manager? که اخره کې یو کار مو نشي ته ورته ویلی شي Could I speak to the manager? منیجر به تاته یو څه لاره وباسي. Could I speak to the manager? کولی شم له مدیر سره خبرې وکړم. دا و د نن ورځ د شاپینګ حوالې سره sentences, phrases یا جملات. امید کوم چې دې نه به تاسو څه زده کړي وي او یا به هم په کار راشي.